دوستانو نن په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لومړی دا چې څو ورځې مخکې په رسنیو کې راپورونه راغلي وو چې په پاکستان کې د افغانانو لپاره د ویزو تمدید یا ویزا ایکسټنشن بند شوي دي، او دوهم دا چې هغه افغانان چې افغانستان ته ستنېږي د هغوی لپاره د ښارګوټو ځانګړي کولو باندې انتخابولو باندې خبرې کوو چې د دوی لپاره د حکومت لخوا څخه ځانګړي شوي دي. لومړی خو دا چې پاکستان کې د ویزو ایکسټنشن د پخوا په څیر ادامه لري. البته ځینې مشکلات به وي، لیکن په دې معنا نه دی چې دا بند شوي دي. روزانه خلک د ویزو ایکسټنشن ترلاسه کوي، او دا چې کوم راپورونه راغلي دا حقیقت نه لري، دا ټول بې بنسټه راپورونه دي. تېره ورځ دلته خلکو ځینې د میډیکل چې کوم ویزې دي د هغو ایکسټنشن یې ترلاسه کړلې، او د پخوا په څېر چې څرنګه خلکو ایکسټنشن یې اخیستلې، اوس هم روزانه په سوونو بلکې په زرهاو خلک چې کوم دي هغه ویزې ایکسټنشن چې کوم دي ترلاسه کوي. او چې کوم کډوال افغانستان ته ستنېږي د هغو لپاره افغانستان د حکومت ویان تېره ورځ په خپل ایکس ټویټر پاڼه باندې لیکلي وو چې 15 ښارګوټي چې دي په 21 ولایتونو کې دا د دې طرحه نهایي شوې ده، او ډېر ژر به دا دوی ته تقسیم شي یا به په دې کې عملي کار شروع شي. له دې سره چې زما کومې سرچینې دي یا ملګري دي په افغانستان کې، له هغو څخه چې ما پوښتنه کړې ده، وایي چې 58 ښارګوټي حکومت د افغان مهاجرینو لپاره ځانګړي کړي دي، چې په دې کې 22 ښارګوټي چې دي عملاً په هغې کې ځینې افغان مهاجرین ژوند هم کوي. او ما چې کله ترې دا پوښتنه وکړه چې د کابل د مهاجرینو لپاره کوم ځای کې ښارګوټی ځانګړی شوی دی، نو ویلي چې د نوي کابل چې کوم ښارګوټی دی د هغې شاته دغلته به د کابل ته چې کوم راستنېدونکي دي مهاجرین د هغوی لپاره ښارګوټی ځانګړی شوی دی. طرحه نهایي ده، ولې عملاً لا تر اوسه پورې کار پکې نه دی شروع شوی د مهاجرینو د ځمکو د ویشه. نو دوستانو دغه دوه ډېر مهم مسایل وو. لومړی دا چې په پاکستان کې د ویزو ایکسټنشن چې دی دا د پخوا په څیر ادامه لري، دا بند شوی نه دی، نه هم حکومت په دې باره کې کومه اعلامیه خپره کړې ده. او ورسره هغه افغان کډوال چې افغانستان ته ځي د هغو لپاره دغه د ښارګوټو چې کوم مشخص کول دي، چې 58 ښارګوټي په مجموع کې دي مهاجرینو لپاره ځانګړي شوي دي، چې په دې کې 22 ښارګوټو کې عملاً خلک ژوند کوي، او دا 15 ښارګوټي چې کوم دي د دې طرحې نهایي شوي دي، او ډېر ژر به دغه خلکو ته دا ځمکې تقسیم کړي. د کابل د خلکو لپاره چې کوم دی هغه د نوي کابل ښارګوټی چې دی د هغې شاته دغلته ښارګوټی په نظر کې نیول شوی دی، او په نږدې وختو کې به ځمکې ورته تقسیم شي. مننه.